ګرانو خویندو السلام علیکم. زه ستاسو کوربه رابعه خبرې کومه. کم عمر کې ماشومان پیدا کول او بے شمار ماشومان پیدا کول د دې خبرې زموږ په ژوند باندې ذهني او نفسیاتي صحت باندې څه اثر وي. نن به موږ د دې بابت خبره کوو. دا فیصله چې یو ښځه او خاوند کم وخت کې بچي پیدا کړي یا دا چې هغوی څو بچي پیدا کړي دا د هغوی ذاتي فیصله ده، خو د دې خبرې د زنانه په صحت باندې لوی اثرات وي، ځکه ضروري ده چې دا فیصله کولو نه مخکې بنده یو څو خبرو ته سوچ وکړي. کله چې یو زنانه کم عمر کې حامله شي د دې خبرو منفي اثرات وي، ولې چې هغه پخپله یو ماشومه وي. دې نه علاوه کله چې یو زنانه 20 کالو نه کم عمر کې ماشوم پیدا کوي نو دې نه نور ډېرې مسلې جوړېدی شي. زموږ په وطنونو کې موږ ټول په یو کورنۍ کې اوسو، نیا نیکه تروریانې ترونه ټول په یو کور کې وي، نو که بچي د چا زیات هم وي ټول خلک په یو ځای هغه ماشومان لویوي. امریکا یو ډېر ستر وطن دی، اکثر خلک جلا اوسي. کله کله داسې وي چې د وظیفې په وجه باندې خلک د یو ولایت نه بل ولایت ته کډی اوسي، ځکه اکثر داسې وي چې کور کې صرف مور او پلار اوسي. ضروري ده چې مور او پلار دې هغه عمره بچي وي څومره چې هغوی په خندا خوشحالۍ ساتلی شي، بجای د دې چې ډېر شي بچي روړي او سبا هغه بچو ته تکلیفي یا مور پلار ته تکلیفي. دې نه ښه ده چې کم ماشومان دي خو ماشومان دې هم صحتمند دی، مور دې هم خوشحاله او صحتمند دی. یوه بله مهمه خبره دا ده چې امریکې کې ژوند ډېر ګران دی. مثلا یو ماشوم 19 یا 18 کالو پورې سترولو کې تقریبا $3 خرچه کیږي د مور او پلار. نو دې نه ښه دی چې مور پلار دې سوچ وکړي چې سبا زموږ زیات بچي او مونږ باندې بوج وي، مونږ پیسې نشو پوره کولی. دې نه ښه دی چې زموږ د کم بچي خدا دی چې مونږ دې د هغوی ښه پرورش کولی شو. د نورو غیر ترقي یافته ممالک پرنګې امریکې کې ماشومان اکثر په وړوکوالي کې مري نه. د خدای شکر دی دلته کې اکثر و بیشتر ماشومان چې پیدا شي ښه صحتمند لوی شي، ځکه مور او پلار ته دا هم خطرني چې زما د ډېر بچي اسنه چې خدای مکه سبا څوک په مرض یا په څه بیماری وفات شي. دې نه علاوه امریکنیان دا غواړي چې موږ د خپلو بچو سره زیات نه زیات ټایم تیر کړو، موږ د دوی سره لوبې وکړو، د دوی په ژوند کې د حصه واخلو، او ځکه ضروري ده چې ماشومان د کم وي، معیار زندگی دې سره اوچت وي، بجای د دې چې ډېر شي بچي او د ژوند معیار کم وي. خدا نه چې زیات ماشومان پیدا کول یا نیا نیکه سره په یو کور کې اوسېدل څه بده خبره ده، داسې هم نه وي. ماشومان چې کله نورو خلکو سره لوی شي، نیا نیکه سره، ترونو سره، تروریانو سره، د مور خاندان سره، ډېر شیرونو خویندو سره هغوی مینه زده کړي، یو بل سره په خندا خوشحالۍ وخت تېروي. او دې نه علاوه دا وي چې مور پلار ته هم یو قسم له آرام میلاو شي، که وخت په وخت چېرته ځي، وظیفې له ځي یا څه بل څه کوي، نو هغوی ته پته وي چې یاره کور کې نور خلک شته چې د ماشوم ته به خیال ساتي.